د په مزار شریف ښار کې د افغانستان د الرژي ملي مرکز دی. د دې مرکز په جوړېدو سره اوس لسګونه ناروغان بهر ته د سفر کولو پر ځای په کور دننه درملنه کیږي. د یاد مرکز مسؤل وایي چې تر اوسه پورې دوی توانېدلي دي چې شاوخوا 80 سلنه هغه ناروغان چې د الرژي او ویروسي ناروغیو سره مخ وو بهر ته له سفر کولو څخه مخه ونیسي او په خپله یې درملنه وکړي. 60 الی 70% مریضایی که قبلا به کشورهای مختلف مثلا همسایه ها به خاطر تداوی اساسیت مراجعه میکردن، تطبیق واکسین ما جلوگیری کردیم. در اینجا خدمات اجرا میکنیم، هم تطبیق واکسین است هم تستای اساسیتی هست. د نوموړي په وینا د تشخیص او درملنې خدمتونه بېوزلو کسانو ته وړیا یا نیمه وړیا وړاندې کیږي. نوموړی دغه راز زیاتوي چې د دیني مدرسو زده کوونکي، دیني عالمان، د ښوونځیو ښوونکي او ماشومان کولی شي د الرژي واکسین خدمتونو او د لابراتوار معایناتو څخه په وړیا توګه برخمن شي. خدمات رایگان ما چی هست؟ ما فیس از طلبای مدارس، از مولوی صاحب و استاداشان نمیگیریم. معاینات لابراتواری یا معاینات خونشان کاملا رایگان اینجا اجرا میشه و دوایشان خودشان میتونن که هر جایی که اخذ بکنن در صورت ضرورت به دوا باشه مشوره رایگان است. و همچنان به معلمای مکاتب ما تقریبا 50% با وجود که فیس رایگان است در تمام خدمات ما 50% رایگان در نظر گرفتیم و همچنان ما حدودا 600 کمتر یا بیشتر از فامیل ما تطبیق واکسین انواع مختلف خصوصا واکسین های زردی سیاه، کسایی که فامیل یک نفر از اعضای فامیلش زردی سیاه داره متبقیش کاملا رایگان زردی سیاه واکسین میکنیم. ورته مهال یو شمېر هغه ناروغان چې د درملنې لپاره د مرکز ته راغلي دي د خدمتونو له کیفیت څخه خوښي څرګندوي او وایي چې د داسې مرکزونو جوړول د خلکو له لومړنیو اړتیاو څخه ګڼل کیږي چې له دې سره د بهرنیو سفرونو د لوړو لګښتونو څخه هم مخنیوی کیږي. در اینجا به خاطر واکسین آمدیم. ما اینجا ما شنیدیم که به خاطر بعضی چیزایشان تخفیف داره، مثل از طلبای مدرسه، بعضی مدارس اجازه تخفیف داره، دوایش هم خوب است، یعنی بعضی چیزاش رایگان است. ما به خاطر می آمدیم، ان شاء الله تعالی هم تو هم است. از ولایت شبرغان آمدیم، مریض داریم. ما از پیش در خارج می رفتیم، خاطر تبادلاتی نبودیم. ماشاءالله خوب است که این منطقه یک کلینیک پیدا شده. ان شاء الله که اول از خدا کار ما میشه مجرا. د یادونې وړ ده چې دا مرکز د څه باندې 10,000 امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی او په بلخ ولایت کې یوازینی نادولتي تشخیصي او د درملنې مرکز دی چې د ټولنې بېلابېلو برخو ته خپل تشخیصي او واکسیناسیوني خدمتونه په وړیا توګه وړاندې کوي.